ملګرو راځئ یو شیبه وخاندو لږ ساعت تیر کړو. چې په سالن کې مالګه نه وي، پچو کې چینی نه وي، ډېر ښه. او په کټوۍ کې مرچکې نه وي، د هډو خوند نه وي. مخکې ځه نو. نو دا داسې ډر دی چې دا مالګه هم ده، دا چیني هم دي، ولې چې خوږ هم ډېر دی، نمکین هم ډېر دی، او تریخ هم ډېر دی. کو په انډیا کې وې نو سپر سټار به هلته هم و، او دلته سپر سټار د هغه نه بغیر فلم نه چلیږي. نو اوس خو به خامخا تاسو پېژنئ چې هغه څوک دی. هغه دی جهانګیر جوانی. منګه په دونیم لکه خرچیو کې شیخ تا په یو تاویز مزیو کې نوم میں جہانگیر خان دے په کردار باندې میں ہوش کوا تا تک معلوم نیم پختنو نه میں تپوس کوا که څنګه پختنو نو دی یار راغونه دی جیګی دی وای منګه ګوره کا تاجم په سر کی کنه نو د مار نه په سوړه نشي پټه هي هي خلق پتی کو باندې ولي سارا نه ده کنا راشه ببوزه دی سم پخ کړی دی ظالم روش دی تبا کړی دی کې نار پرې خو ده کې نار پرې خو ده سبق ښکاری کنه هیڅ شی هم پکې نه ښکاري دا تور سړی د کور روزي او داسې د پټو کې غانې کوي یو سړی د راوچت شي او شل کسان د داسې پټو په ولي نو دا خو نشي کېدی کله زمونږ چې کوم روزګار دی دا خو دومره حلال کار دی زه خو په دې کې ډېر مطمئن یم خلک د خبرې کوي نو کوي دي کنه خپل کار کوي ډېر ښه کاروبار دی او ډېر الله تعالی او ډېر پکې برکت اچوي برکتي کار دی څه کوي یا د دې مرسته کوي د دې هم دینو لګا ملاتړ شي دا خو مونږ یو ښه کار کوو دا ورته ما دوی شروع شو دلته کار کوم زما رنګ وشو زیدو په دې نور کې ما سره سوکسار نه ونه تر ماسخوتنه پورو درېږي د فلم کلچر سره سویمه ده دا هالیوډ والا چې جوړي هغه کلچر دی دا خو یو فانټسي د خلک دومره پریشان دي خپل ځان نه د دنیا د حالات نه نه دا خبره در سره نه مونږ چې فلم د کلچر سره یې سړی کنه لري دا خبره دی بالکل چټي خبره وکړه فلم او کلچر خاړي کلري تاسو هندي فلمونه ګورئ هندي کلچر پکې ګورئ که امریکایي ګورئ امریکایي کلچر او چینایي ګورئ چینایي کلچر نو پښتو فلم کې خو د پښتو کلچر باید وي چټیات دی ویلی سي روزګار نشته نو مونږ خو هغوی سره یو 2-2 غنټو دپاره خوشحاله یم که ویم جوړو لږ یو دغه هغه خپله غمونو نه ورته مونږ لږ یو دمه ورکړو لږ دغه نه لږ راشي انجوی کړي خبره ختمه اوس چې کلچر خو دا دی بیا خو د کلچر باندې ځې نو توبه استغفار په پښتون کلچر کې دا ده چې توبه استغفار یو تور سړی د کوره روزي او داسې د پټو کې غانې کوي یو سړی د راوچت شي او شل کسان د داسې پټو په ولي نو دا خو نشي کېدی کلچر سره خو د فلم رسوي مشته نه او د هغې نه باوجود الله شکر دی زه خپل د فلم خبره کوم چې زما په فلم کې بې حیایي نه وي زه د هلو شی کوي دا یې خوراک کوي پیسې ورسره نه وي سینځه کا سینځه هلو دا څه کوئ ځئ دې ځای نه شرماول کوئ زر ځئ دغسې संदल का शरबत गर्मियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा कर چې کله په صنف کې پریزنټیشن وړاندې کوم صنفیان مې وي بیا داسې خاندي راپورې سړی خوب کو क्या साल देगा क्या मैं तो तक तुझे
तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? इतना गाड़ी घुमाने का क्या जरूरत है? उधर पार्क नहीं कर सकता का? उधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है। उधर पूरा वाले हवाई बोल करे जहाज बदो पार्क काना नहीं, हवाई मर जहाज गया। करेंगे तो उधर पार्क करेंगे। अभी मैं गाड़ी में आया तो इधर पार्क करेंगे। ये देख, मेरे से ज्यादा महंगा लेने का नहीं, मैं मलबारी सभी को ऊपर बारी पहले बोलेंगे। کدا سه دوست لرای نو دشمن ته ضرورت نشته دی شامپو یې ور واچول او دا ځای ورته نور مقاید کېدل چې نور څه کوي پټاقۍ دي او ورننوت ملګرو تښتئ دغسې تښتئ کوم ډانس دی جنګ دی که ډانس دی ویې وه سپېږمۍ بچ شولې که نه جنگ یې خلاص کړلو نه یې لګېدلی و ترې نه رنجور است چیه؟ ساعت عافیت داره پشتو را تو باید پشتو را تو وایم خیر طبیعتونه شده شکر دی الحمدلله تایشه است بخیر راغلی است خیر سه نوم د چی شده نمی عبدالشافی دی چی عبدالشافی عبدالشافی بسیاری اختر څنګه تیر شو ماشاءالله اختر خدا دې ښه چیر شو نن د اختر به انشاءالله پنځمه ده خدای کابل ته راغلي یو ماشاءالله ټول کنداریان راغلي دي دغه اختر څخه هم کنداریان راغلي دي هلمندیان راغلي دي روزګانیان راغلي دا خو اختر دی د هر ولایت خلک راغلي دغه ځای د څه کوي دا ځای د په منظره راغلی یم دا کابل دی د کابل اول اوضاع ده که څلورم اوضاع ده کوم ځای کې راغلی دی موږ د کندهار څخه راغلي یو چقدر عالی دوستان عزیز ببینین که چقدر عالی است و امروز همگی آمدن به خاطر تفریح و د کابل خلق څنګه خلق دي ماشاءالله ډېر ښه خلک دي ډېر خوش اخلاقه خلک دي ارام خلک دي مسافرو ډېر قدر لري हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण سپلا خو نه دغه نه دی لرې کړی هغه کمپنۍ مارک ما کسې ورته نه لګېدلي دي کله چې قیمتي بوټان واخلئ بیا باندې پې زړه نه کېږي क्या बात है सर क्या बात है सर ځان فراري راواله مونږه دومره غریبي تېره کړې ده چې په کومه ورځ به مونږ چپس واخیسته په 50 روپۍ ها ملګري سره به مو روانه کړه الکه خانه سه بیٹه مټه موده کې پسند بالښتونه کې دي یار مسله ده د غیرت انسانه دل انسانه د اوس انسانه ته ولې بیٹه مټه موده کې تا دا به زه خو نیم لاس بل پلا به زم لاس مو د اوس انسانه دا ولې دا د خوبه سم مسله ده ودشه خو خانه غلشه خدای نه چې در باندې 1 کروڑ روپۍ وګټم करोड़ रुपए कम दिवा करोड़ रुपए ویم لکه د خرګوش دی وګونه داسې بروک ودرې د مافلا دې کار کا پیسې ته د ټینګې نه کړ ویم لالا که 1 करोड़ रुपए در باندې وګټلې کنه نو ټول عمر به غلام او بل تا ته خو بیا پته کنه چې سړی او بالکل راته پته ده چې نور خو ګیدړې خو زما د پاره شیر او ځکه شیرې چې خور دې ما سره ناسته ده ګینې تا ته وګورو ویم ټوکې کې کنه سر رابړي د خدای نیکبخت رحیم پیژنې د غمګین زوی دا غمګین څوک دی دا د رحیم پلار دی کنه دا راته وایا چې رحیم او غمګین خپلو کې څه کېږي
دا نیکون مسې نو وختي خو دې ویل پلاره چې پلاره او زوی دي نو ځکه خو وایم که نه چې معامله دې د ټینک لاندې راوله څه خدایه پاکه چې بدن دې لږ مضبوط شي که نه ټینک لاندې چې راشه که نه بدن به دې جوړم طاقتمن شي وایه وایه وایم داسې حساب دی چې رحیم 3 بکسې کور ته ډکې ډکې راوړي دي د روپو زه د ایسوچو نه دا معلومات کوم چې آیا دا خبره صحیح ده او که نه ده او که دا خبره صحیح وي به د شپې به ورشي د خیره سره او یو 2 بکسې ترې اوچتې که نو نیمې ستا او نیمې زما بس ختمه خبره ده خو څوک دنه خبر نه شي وایم اول د تانیدار نه تپوس وکړه چا درته دروغ نه ویلي زه دومره کم عقل خو نه یم که نه کوم اولاد دی همدا وی که نه که خدای دې چېرته مالداره کړي وایم د زړونو حال خو هغه پروردګار ته معلوم دی که نه خو یا ته به داسې کار وکړي که نه چې لاړ به چې کور کې به یو 2 چرګان سره کړي او دلته به یې راوړي 2 روڼه به ورته کینو ته به راته ګورې او زه به چرګ خورم نو پرېږده چې جنتي شي او ایمان دې نصیب شي دا صبر ډېر ښه شی دی چې یو سړی روټۍ خوري او بل ورته ګوري او دا صبر وکړي نو پوه شه چې ډایرکټ به جنت ته ځي دا ستا دپاره ویم او دا دعا کوم پروردګار ته یا مولا د دې خور نه خلاص کړي بس ته وایې امین 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 دا دې څه ویل همدغه خبره درته کوم که نه چې ایسچو ته ورځم چې دا معلومات دله وکړم نو داسې کار وکړه ته داسې ده او زه به چې دی ایسچو نه تاڼې ته ورشم پاڅېږه نورې خبرې پرېږده نورو خبرو هسې سر خوړلی دی دغه د شوقو خرابېږي دی ویډیو کې مونږ اهم پیغام دی خور شوه ستا خور شوه راټولې واده کړی خویندې چې کومې دي ګوره په کور کې داسې نه شو ویلی بیا هم خولې چې کوم دی نو مخ هم بوټ کړي د خدای خاطر وکړئ که نه چې تاسو اختر کې راځئ یا هسې راځئ که نه دې بچو ته هم لږ عقل ښایي ټول کور یې په مخه راغشتي نه ورته څه ویلي چې ډبه مو وله ورکړه بیا تاسو مخونه پړسولي دا خورزي خورینه نه دي دی به یې د ستا المارۍ کې د ستا په کپړو کې دی به راننوځي مجال شته که دا خور دی ورته دا ووایي چې دا مه کوې د جیب نه به د چاپیانې وباسي سپریګان ته که یو ټک ته چېرته خدای غلط کړی ور دې که بس بیا به د خور مخ پړسولي او مور به هم د بد ګوري چې لکه دا خو تا ډېر غټ ظلم وکړو خوریانو لږ عقل تاسو مې زده کې زموږ هم چې کوم دی پرایویسي ده لیونیان هم کړو رانه شوی ښه ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه ساعت مو تېر شوی وي او لږ مو ورته خندلې وي ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو د فیسبوک د لارې ګورئ نو فیسبوک د لارې نو بیا زموږ پیج در سره لایک کړئ فالو کړئ مننه ښه وخت ښې چارې